تعلیم وکړه ډاکټر شه تعلیم وکړه ډاکټر شه د وطن زخمو درمل شه د وطن زخمو درمل شه د هڅان شه بریالی شه د هڅان شه بریالی شه ګلاله یا ننګلی شه ګلاله یا ننګلی شه د معارف د بلبل زمونږ د هیلو لوی منظر د معارف د بلبل زمونږ د هیلو لوی منظر ای ګلابه لوی سړی شه ای ګلابه لوی سړی شه قلم واخله توریالی شه قلم واخله توریالی شه د تعلیم وکړه ډاکټر شه د تعلیم وکړه ډاکټر شه د وطن زخمو درمل شه د وطن زخمو درمل شه د هڅان شه بریالی شه د هڅان شه بریالی شه ګلاله یا ننګلی شه ګلاله یا ننګلی شه خورې ته په حجاب شه سر دې ټیټ کړه په کتاب شه خورې ته په حجاب شه سر دې ټیټ کړه په کتاب شه هیله ده د ملالی شه هیله ده د ملالی شه کوشش وکړه نومیالی شه کوشش وکړه نومیالی شه د تعلیم وکړه ډاکټر شه د تعلیم وکړه ډاکټر شه د وطن زخمو درمل شه د وطن زخمو درمل شه د هڅان شه بریالی شه د هڅان شه بریالی شه ګلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون منگو تاسی دل تراغلی
دا خو یو عظیم مجلس ده، دا خو یو مبارک مجلس ده. دی مبارک مجلس ده چې د الله په توفیق باندې مونږ او تاسې راغلي یو. نن د بخاري ختم ده، نن د علماو په سر باندې به پټکي تړل کېږي. د قرآن کریم ختم ده او په دې مجالسو کې د الله جل جلاله رحمتونه نازلېږي. دې مجالسو ته ملایکې راځي، په دې مجالسو باندې د الله جل جلاله خصوصي رحمت وي. او نو پکار څه شی ده؟ پکار دا ده چې دلته خو علما راځي، دلته خو شیوخ راځي، دلته خو شیخ القرآن او شیخ الحدیث راځي. نو کله چې هغې راځي نو زما او ستا وظیفه دا ده چې ما او تا به دوی ته غوږ نیسو. کله چې غوږ ونیول سي، علما فرمایي کله چې یو څوک علمي مجلس ته راسي، د وعظ مجلس ته راسي، په دې نیت باندې راسي چې زه به په دې خبرو باندې عمل کوم، نو الله جل جلاله به د عمل توفیق ورکړي. خوندور حبیب ستا د نام تور دي، څومره خوندور حبیب ستا د نام تور دي. میم د محمد میم دار واړه په زړه پورې دي، میم د محمد دار واړه په زړه پورې دي. څومره خوندور حبیب ستا د نام تور دي، میم د محمد حمیم دار واړه په زړه پورې دي. تا باندې مین د هدابونه او حوارې دي، تا پسې راتلوی اوښکې له پرخې او لګارې دي، تا پسې راتلوی اوښکې له پرخې او لګارې دي. تا ته راکږې د ګلو څانګې له هر لوري دي، میم د محمد حمیم دار واړه په زړه پورې دي. څومره خوندور حبیب ستا د نام تور دي، میم د محمد حمیم دار واړه په زړه پورې دي. ما امروز شاهد از این کشتارهای عظیمی هستیم که غیر قابل قبول است، غیر قابل فهم است. 54 سال بشار الاسد در سوریه حکومت کرده. ما از روزی که او بندیخانه‌ای را که دیدم که شکسته، همراه خود فکر میکنم که اگر این مردم عمیق دشمنی همراه اسلام مسلمان نداشته باشه، پس چرا یک بندی که در بندیخانه دیوانه شود اونا را تو بندی کرده؟ دیوانه خو باید بیرون مانده شود، به اهلش داده شود، به شفاخانه روان شود. پس چی است؟ که او دشمنی است، به عذابات مسلمان اینا تلذذ میکنن، اینا دوست دارن که یک مسلمان را شکنجه بدن. سببش همو عمیق دشمنی است. اگر ما اینه بگوییم که بشار الاسد عرب بود یا بشار الاسد از مسلمان ها بود، خب کی اینا را تایید میکنه؟ روسیه، اینمی امریکا، اینمی اسرائیل. شما خودتان عمیقاً فکر بکنید که در عالم اسلامی که این مردم در حالت حکومترانی است، در تمام بندیخانهش بشار الاسد از 21 دولت عربی بندی بوده، از کشورهای اسلامی مثل ترکیه والی بندی بوده، و اما یک اسرائیلی یا یک امریکایی در بندیخانهش وجود نداره. سببش چی است؟ سببش چی است که اینمی کفار، اینمی منافقین را سر عالم اسلامی مسلط ساختند. دیروز که جناب وزیر صاحب از مسجد بیرون میشه و در پیشروی مسجد شهید میشه، ایره کی میکنه؟ ایره منافقین از این ملت میکنه، از این مسلمان ها میکنه.
پس ما اگر باشیم باید که این چیزها را تحلیل بکنیم، احکام اسلام را بفهمیم، از نیرنگ کفار خود را خبر بکنیم، زیر تبلیغات منفی از اینا نیاییم و ما نکنیم که دسته تبر از اینا بشیم که در کمر مسلمان خود را اوس تاسو وګورئ د الله مهرباني الستو بربکم قرآن کې دا ټکی موږ ته راوړی نو امتحان کې د امتحان پارچه اوس موږ ته ښودلې ده نو یو انسان ته چې د پارچه وښودل سي نو بیا چې دی ناکامیږي ډېر نالایقي ده ځکه قبر کې سوال را روان ده من ربک ایتا رب څوک ده نو دلته خو الله موږ ته دا پارچه مخکې راولېږله الستو بربکم بیا چې انسان ناکامیږي دا ډېر لوی نقصان ده ګوره ما وی چې اول الحمدلله رب العالمین قل اعوذ برب الناس پس د هغې نه د الله موږ ته استقامت را نصیب اوس دغه ضعیف صاحب مدرسه جوړه کړې دا شانداره مدرسه دا موږ ته څه راکوي خو الله به زموږ دغه تربیه سالمه کړي علماو کې مدرسینو کې د الله اخلاص پیدا کړي چې داسې تعلیم موږ ته راکړي چې وځي ملایکه وي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صوفه مدرسه ده د ده یو شاګرد یو طالب ده راغی څنګ ته یې ناسته ګیر چارګیر طالبان ناست دي نو د رسول الله هغه دیدار یې وکړه او محبت یې وکړه او جبریل راغی جبریل وایي چې یا رسول الله دې شاګرد ته دې ووایه چې لږ موده پس یو شل دقیقې بعد اسرائیل د تا ملاقات ته راځي یعنې د تا روح اخلي دې شاګرد دې طالب ته دې ووایه رسول الله فکرمند خامخا په شاګرد کې سړي زړه خوږېږي بیا شاګرد هوښیار وي مزاج شناس وي دا نن زه دلته ولاړ یم دا زما کمال نه ده دا هغه د استادانو خدمت ته چې ما ورته کړی ده هغو به دعا راته وکړې داسې یخني به وه بوټي به مې ورته راوړل وی الله دې ملا کړه هغه الفاظ مې اوس هم یاد دي وی الله دې ملا کړه دا هغه شاګرد د جناب رسول الله مزاج شناس ښه لاس ده نو دی فکرمند څه چې اوس دا خبره زه دته وکړم دا به څنګه شي جبریل ورته وویل چې ورته ووایه دا راځي یو شل ملته بعد رسول الله خبره د شاګرد ته وکړه چې اسرائیل ستا ملاقات ته راځي نو دا هغه تربیه د رسول الله ده نو دی ډېر خوشحال څه دا شاګرد وی یا رسول الله ستا ملاقات مې وکړو ستا دیدار الله را نصیب کا اوس چې الله ما غواړي الله سره زما ملاقات ته د دې ماڼۍ کړکۍ کوله او د ټوله رڼا رڼا ده زه خوشحاله یم روح ورکولو ته چې د الله ملاقات ته وکړم د یهود په غرونو کې سوځېږي او کړېږي ګیله منله امت ده په وجود سرې لمبې دي په وجود سرې لمبې دي دیوالونو لاندې خدایه ماشومان په وینو رنګ دي ماشومان په وینو رنګ دي دیوالونو لاندې خدایه ماشومان په وینو رنګ دي ماشومان په وینو رنګ دي د بې رحمو په بمبار کې د ګلانو جنازې دي ګیله منله امت ده په وجود سرې لمبې دي په وجود سرې لمبې دي مسجدونه شاهد شوي هر محراب په وینو رنګ دی هر محراب په وینو رنګ دی مسجدونه شاهد شوي هر محراب په وینو رنګ دی
هر محراب پوینو رنگ دی پانی پانی پغی کی دا قرآن درسی پاری دی گلمان لا امت دا پو وجود سری لمبی دی پو وجود سری لمبی دی سرپور تکړه خاورو ای غازی صلاح الدین ای غازی صلاح الدین سرپور تکړه خاورو ای غازی صلاح الدین ای غازی صلاح الدین اسلامی نړۍ خاموش سترګې دواړې ړندې دي ګیلمان له امت دا په وجود سرې لمبې دي په وجود سرې لمبې دي په اخلاقیاتو کې نمونه ده نو په رعیتدارۍ او حکومتدارۍ کې هم نمونه ده لکه څرنګه چې ما او تا د مانځه پوره نقشه پرته ده د زکات نقشه پرته ده د روژې پرته ده او د حج پرته ده د اسلامي سیاست او د حکومت نقشه هم ما او تا څلوېښت کلنه پرته ده دا یو مستقل علم دی او د دغه علم زده کړه په ما او تا باندې واجب ده په دغه واجبو کې کمی دی د دې وجې نه ما او تا په خپل میدان کې ډېر کراتې د ناکامۍ سره مخ شو په دې واجبو کې کمی دی حضور علیه السلام په مدینه منوره کې اسلامي حکومت جوړي په داخل کې مشکل لري ټول موافق ورسره نه دي څلور طبقې ورسره قوي مخالفین پراته دي یهود دي اعراب دي مشرکان دي منافقان دي په بهر کې درې قوي مخالفین پراته دي قریش مکه روم او فارس غټ غټ امپراتوري دي تاسو نو چې مشکل نه لري لیکن راشه نقشه مخې ته کېده هغه باندې روان شو مشکل نه د خلفای راشدینو نقشه مخې ته کېده مشکل نه دا په دین کې نه بلد چې د ما او تا نه وځي دا د دې معنا ده چې ما ته په علم کې ډېر معلومات لري او چې دغه معلومات پوره نه کړي دا علم پوره نه کړي په دین کې به دغه څه نه بلد نه وځي بهر تقدیر علما د یو ډېر لوی امتحان لاندې دي ولس د یو ډېر لوی امتحان لاندې دي دغه نظام دا په شریک راغلی د نظام اقامه په شریکه شوي د نظام ساتل دا یو شریکه ذمهداري ده یوه خبره بله هم ستاسې په ذهن کې اچول غواړم د افغانستان د مسلمانانو نفسیاتو باندې ځان پوه کړي افغانستان د مسلمانانو نفسیات څه دي د افغانستان مسلمانان دین ته وفادار دي اول دین غواړي دویم د خپل ځان حفاظت د مال حفاظت د اولاد حفاظت د عزت حفاظت او د خاورې تمامیت غواړي دا د افغانستان د مسلمانانو نفسیات دي څوارلس کاله جهاد او د روس په مقابل کې څوارلس کاله وفاداري د مسلمانانو د تنظیمي مشرانو سره وه څوارلس کاله تعلق د دوی شی دی خو چې کله روسان ووتل او جهادي مشران په دغه خبره کې ناکام شو مسلمانانو په معاشره کې دین تطبیق نه کړی شو مسلمانانو مالونه محفوظ نه وو اولادونه محفوظ نه وو عزتونه محفوظ نه وو همدغه ولس څوارلس کاله انډیوالي تعلق وفاداري د تنظیمونو سره پرېښوده او د مدرسو طالبانو سره ملګرتیا دا زما ستا د ولس نفسیت شل کاله څومره تکلیفونه وو خو چې کله په دغه تېر شل کلن دوره کې د مسلمانانو دین محفوظ نه و اولاد محفوظ نه و مال محفوظ نه و عزت محفوظ نه و ولس دا حاکم نظام نه غاړې ته شو چې ما ورته ملګرتیا وکړه په 1100 کې نظام شو
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين یو نظام د بقا لپاره دوه خبرې ضرور دي د الله مرسته او د مسلمانانو مرسته دا ولسته د نظام تر شا ولاړ او نظام دین حاکم کړی وي بیا به دغه نظام بقا وکړي د نظام د دین حفاظت نه کوي د دین تطبیق نه کوي او ولس یې تر شا ونه درېږي بیا موږ تاسو ته د افغانستان د خلکو نفسیات معلوم یوازې د افغانستان د خلکو نه تاسو بنګلادیش وګورئ کله ظلم زیات شو علما وایي چې یو حاکم نظام د ظلم سره بقا نه کوي اگر د اسلامي وي او د عدل سره بقا کوي اگر په کفري وي سوریه وګوره ظلم د ظلم سره نظام بقا ونه علما په امتحان کې دي ولس هم په امتحان کې دي د دې نظام ښه نظام مخې ته نه راځي یو چې کوم دیني مدارس دي شخصي دیني مدارس دي سره مسلمانانو مرسته کوي تاسو وګورئ یو هغه مدارس چې سرکاري تور باندې به د هغې اکمال کېده هغه مدارسو نتیجه مو ګورئ د دې مدارسو نتیجه مو ګورئ چې کله په دې ولس باندې سخته راغلې د همدغو مدرسو طالبان د ولس په څنګ کې ولاړ په دې دوره کې چې په مسلمانانو باندې ظلم زیات شو همدغه د مدرسو طالبان راووتو د خپل ولس په څنګ کې ودرېدل دغه شل کاله چې کفر په دې ملک کې وچلېده همدغه د مدرسو طالبان راوتي او د دین او د ولس په څنګ کې ولاړو نو د دغو مدرسو مرسته دا کوي دغه نظام ساتل زموږ او ستاسو ټولو یو شریکه ذمه ده ښکلي 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 ګلونه ټوکېدلي رادرومي را روان دي ګلان دي فاضلان رادرومي را روان دي ګلان دي فاضلان ښکلي 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 ګلونه ټوکېدلي رادرومي را روان دي ګلان دي فاضلان رادرومي را روان دي ګلان دي فاضلان تبورک مو خزر واشا ګلونو فاضلانو تبورک مو خزر واشا ګلونو فاضلانو وګړی مو مبارک شا د علم خوندانو وګړی مو مبارک شا د علم خوندانو ګلاب ریحان ردیو غاټو سبل بابریو اتلو میړنیو په دین وطن قربان اتلو میړنیو په دین وطن قربان ښکلي 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 ګلونه ټوکېدلي رادرومي را روان دي ګلان دي فاضلان رادرومي را روان دي ګلان دي حافظان مخونه یې شغلې کړي دي ښکلي عالمان مخونه یې شغلې کړي دي ښکلي عالمان قرآن یې د یاد کړی د علم پتنګان قرآن یې د یاد کړی د علم پتنګان نن ګورئ فارغېږي منزل ته به رسېږي ځلېږي او فقیرږي روڼ ستوري د اسمان ځلېږي او فقیرږي روڼ ستوري د اسمان ښکلي 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 ګلونه ټوکېدلي رادرومي را روان دي ګلان دي فاضلان رادرومي را روان دي ګلان دي فاضلان تیر کړي یې په ځان دي بې حده تکلیفونه الله ورته قبول کړل محنت او کوشش د افغان دارالعلوم پیژندنه
افغان دارالعلوم د افغان بنسټ اړوند یوه تعلیمي اداره ده چې په 1491 هجري شمسي کال کې د هېوادوالو د نوي نسل د روزنې په موخه تأسیس شوې او د افغان بنسټ هغه ښوونیز نصاب پلی کوي چې د نصاب خپرولو څانګې د خصوصي مدرسو لپاره چمتو کړي دي. دا نصاب له لومړي څخه تر 14مه پورې ټولګي لري. د مخلصو او فعال علماو د 10 کلونو په پرله پسې زیار اوس دارالعلوم د هېواد په کچه یوه معیاري او ستر علمي ښوونیز مرکز په توګه پېژندل کیږي. دغه علمي مرکز د خپلو رغنده او څپانده هڅو په بهیر کې د خپل ولس د دواړو اصنافو یعنې نارینه او ښځینهو لپاره سربیره پر لومړنیو منځنیو او ثانوي زده کړو پر بېلابېلو علمي جوانبو کې د لیسانسه او تخصصي زده کړو پړاوونه هم په واک کې لري. افغان دارالعلوم سربیره پر ابتدائیه او متوسطه ټولګیو 6 درجې او د احادیثو وړه او لویه دوره هم لري چې د 30 تنه اهل خبره استادانو لخوا یې تدریسي چارې پر مخ بیول کیږي. افغان دارالعلوم دا وخت زر تنه شاوخوا زده کوونکي لري چې 700 تنه یې په لیلیه او 300 تنه یې په نهاري توګه پر زده کړو بوخت دي. د نجونو څانګه افغان دارالعلوم د نارینهو د څانګې تر څنګ د نجونو مدرسې ځانګړې څانګه لري چې تعلیمي او تدریسي چارې یې یوازې ښځینه مسؤلینو او استادانو له لورې پر مخ بیول کیږي او اوس مهال پکې شاوخوا 350 شاوخوا نجونې دیني زده کړې کوي او 14 تنه ښځینه استادان یې تدریسي چارې پر مخ وړي. خواندان د همت او ایمان پاڅوم د نړۍ له مرګو مسلمان پاڅوم د نړۍ له مرګو مسلمان پاڅوم. مسلمان یو ملت دی کافر بل ملت تاسو وایئ پشتار د لوی جنایت تجاوز او تیری د اسلام پر حریم تجاوز او تیری د افغان پر حریم ندای ناشو نزدای د اسلام عظم د تاریخ اتلان افغانان پاڅوم د نړۍ له مرګو مسلمان پاڅوم د نړۍ له مرګو مسلمان پاڅوم. خواندان د همت او ایمان پاڅوم د نړۍ له مرګو مسلمان پاڅوم د نړۍ له مرګو مسلمان پاڅوم. د بشر په دوستۍ کې لري خپل مرام لټوي ځان ته لار او ګودر د اقدام د عراق له نادو دوی نه واخلئ عبرت فلسطین څه انجام لهرې څه شو ویتنام د ړنګ او ګونګي عربان پاڅوم د نړۍ له هرګو مسلمان پاڅوم د نړۍ له هرګو مسلمان پاڅوم د ړنګ او ګونګي جهانیان پاڅوم د نړۍ له هرګو مسلمان پاڅوم د نړۍ له هرګو مسلمان پاڅوم. نن بمون پارو تو کی سوازی غزا انسانان لمبو کی عراق رل عراق انسانان لمبو کی عراق رل عراق. علم نور ده. علم هغه دولت دی چې نه یې در څخه څوک غلا کولی شي او نه یې در څخه څوک اخیستلی شي. علم یوه خزانه ده چې نه ضایع کېدونکې او نه فنا کېدونکې ده. علم او جهل دوه متضاد لغات دي چې علم رڼا ده چې ورک انسان ته خپل منزل او مقصود ورښیي او ورته راولي او له بله پلوه جهل هغه تیاره ده چې انسان پکې خپله لاره ورکه کړې. اسلام انسانیت ته پوهه ورکړه، شعور
الأقصى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية الكريمة تذكرنا برحلة الإسراء والمعراج التي هي من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ومن ثم عرج به إلى السماوات. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رواه البخاري ومسلم. لقد اختار الله تعالى المسجد الأقصى ليكون قبلة للأنبياء في فترة من الزمن، وبهذا فهو يحمل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وهو يعتبر ثالث أقدس مكان بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. وإذا عرفنا أهميته ومنزلته فإنه يلح على الأذهان سؤال مهم جدا: إذا كان الأقصى بهذه الأهمية، إذا كان ثالث الحرمين الشريفين في المنزلة والفضل، إذا كان من أهم المقدسات الإسلامية، فما هو واجبنا نحو المسجد الأقصى؟ ما هو المطلوب من الأمة أن تفعله لأجل المسجد الأقصى؟ والجواب أيها الأحباب أن المطلوب أمر عظيم وشيء كثير. المطلوب من هذه الأمة كلها أن تقوم بتحرير هذا المسجد الأقصى، أن تسترده من أيدي اليهود، أن تعيده إلى حضيرة الإسلام، كما فعل عمر رضي الله أرضاه حين استعاده من أيدي الروم، وكما فعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حين استعاده من أيدي الصليبيين. ولا ينبغي للأمة أن يهدى لها بال أو يقر لها قرار حتى تحرر كامل الأراضي المقدسة وتعود إلى حضيرة الإسلام. هذه مسؤولية الأمة، وهل تتخلى الأمة عن مسؤوليتها كما فعل بنو إسرائيل مع موسى؟ در این خطبه درنگ خواهیم داشت بر مسئولیت‌های جوانان و اینکه چگونه میتوان این دورانی با ارزش را در مسیر رضای خداوند و خدمت به جامعه سپری کرد. اول تقوا و پرهیزگاری. خداوند متعال میفرماید: واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. از الله تعالی بترسید و بدانید که الله همراه متقیان است. جوانی که تقوا پیشه کند نه تنها خود را از گناه و انحرافات حفظ می کند، بلکه به عنوان الگویی برای دیگران در جامعه مطرح می شود. تقوا باعث می شود انسان از وسوسه های شیطانی دور بماند و زندگی پاک و مورد قبول خداوند داشته باشد. دوم، علم افزایی و دانش آموزی. اسلام عزیز و تحصیل علم اهمیت فراوانی داده است. قرآن کریم در نخستین آیه نازل شده می‌فرماید: اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت آن ذاتی که انسان را آفریده. سوم، تلاش و کوشش. دوره جوانی زمان کار و فعالیت است. قرآن کریم از حضرت موسی علیه السلام به عنوان یک جوان تلاشگر یاد می‌کند که بدون کدام سرمایه برای حضرت شعیب علیه السلام کار کرد و با کار و زحمت توانست زندگی خود را بسازد. چهارم، خوش اخلاقی و تواضع. حضرت لقمان به فرزندش میگوید: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. روی خود را از مردم دور مده و در زمین با تکبر و غرور راه مرو. جوان باید با اخلاق نیکو و فروتنی رفتار کند، زیرا تکبر و غرور روابط اجتماعی را فراهم می‌کند. But it's also a matter of faith, justice and righteousness. Palestine. The blessed land of Palestine holds a special place in the hearts of Muslims around the world. We must not forget our duty to support the Palestinian people in their struggle for justice, freedom and peace. First and foremost, Palestine is not just a land.
It is sacred. The land of Palestine blazed with rich history and is home to some of the holiest sites in Islam. The city of Al-Quds, Jerusalem, is a symbol of our faith. It's the first Qibla of the Muslims, the site of Al-Aqsa Mosque, which our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, visited during the Isra and Miraj. The miraculous night journey. In Surah Al-Asra, Allah subhanahu wa ta'ala says, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala says, glory be to the one who took his servant by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, whose surrounding we have blazed. This is a reminder of great importance of Palestine to us. As Muslim, it's our duty as Muslim and our responsibility to protect it, to stand with its people and support their rights. The suffering of Palestine is not just a political issue, it's a humanitarian issue. For decades, the Palestinian people have endured oppression, occupation, displacement and violence. Animals and men, women and children are forced to live under constant fear and hardship. Yet, despite the adversities, they have shown resilience, strength and faith. Their suffering is not in vain, inshallah. As Muslims, we are commanded to stand for justice, to speak out against oppression, and to offer our support to those in need. د اسلام د ارضي تمامیت او د شرایعو څخه دفاع فرض ده په نورو ښځو په دې کې شک نشته او په دې دفاع کې موږ ټول عاجز یو ټول د دنیا مسلمانان عاجز دي فلسطین نن انسانان په اور کې سوځي ځکه یې وړاندې کېږي عزت یې پایماله کېږي چې مسلمان نشي کولی چې یوه ګولۍ د هغوی طرف ته ور واخلي هېڅ مسلمانان نشته په ټول دنیا کې یو ملک نشته چې دوی سره ودرېږي یو مسلمان نشته چې د دوی دفاع وکړي یو مسلمان نشته چې دغه جنایتونو چې اسرائیل د یهودانو او د انګریزانو په مټه کوي دفاع دې وکړي عاجز غیر د اسلامي نړۍ د حکامو سکوت دا د دې معنا ده چې دوی عاجز دي د دوی ټکنالوژي چې دوی د ځان سره لري دا پردۍ ده لکه څنګه حقاني صاحب دا تشریح کړه چې که ټانک لري که طیاره لري که نور وسایل لري دا دوی د غرب سره خریداري کړې ده او مسلمانانو ته هغه وسایل په لاس ورغلي دي چې د هغه دفاع مخکې جوړه شوې ده د دوی دفاع د دې توانایي نه لري چې په هغو باندې یا تعرض وکړي یا هغوی د دفاع څخه عاجزه شي مسلمانان مطلق په دنیا کې د دفاع څخه عاجز کله چې مطلق د دفاع څخه عاجزه یې په هغه صورت کې دا فرضیات پر ټولو فرض عین دی دغه فرض کفایي نشته لکه مړی چې کله په یو کلي کې مړی اوسي او په دغه ډګر باندې پروت نو شخېدل د دې مړي فرض کفایي دي چې ځینې مسلمانان به ځي دا سړی به شخوي دغه مړی به شخوي خو که دغه ټوله مسلمانان څوک نه وي چې دا مړی شخ کړي دغه مړی پروت دی یا دلته ورستېږي یا دلته ضایع کېږي یا یې حیوانات خوري دا شخېدل پر ټولو باندې فرض دی دلته نو بیا دا نه ده چې زه خو نه ورلم فرض کفایي او بل نه ورلم فرض کفایي خو دا فرض کفایي چې یو چا پوره نه کړه بس لهذا چې په دفاع کې مسلمانان عاجزه شوله نو د دفاع د علم په اصول کې مسلمانان تقسیم کړي دي او دا فریضه په ټولو باندې ده تر څو دغه فریضې ته دوی ور نه شي همداسې به ځلېږي رنگونه پرې تمام دي ستا رخسار لکه جنت امت غواړي جانانه امت غواړي جانانه ستا دیدار لکه جنت رنگونه پرې تمام دي ستا رخسار لکه جنت امت غواړي
पकार लख जन्नत उम्मत वाली जानाना सादीदार लख जन्नत रंगून प्रेम कमांदी शाहरुख खान लख जन्नत उम्मत वाली जानाना कयो जलिरा वगोरी जहान बरा नहीं थी कयो जलिरा वगोरी जहान बरा नहीं थी बेटा पर दुनिया नाला रमया लख जन्नत बेटा पर दुनिया नाला रमया लख जन्नत उम्मत वाली जानाना कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई पैगंबर मुबारक फरमाई दाऊस तक कलिमे चवाए कि तदा वाले چې الله ما سره محبت پیدا شي ما دې الله تعالی سره محبت پیدا شي فلهذا د دې کلمو زیات او ذکر کوو موږ ته ټول الله تعالی محبت وکړو نسخه سره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا إلا الرحمن رسول الله مبارك فرمى إلا الرحمن رحمان صفات راوړل ندی کی اشاره دی ته چې تک دا غواړي چې همیشه الله په رحمتونو کې پټ شي د الله تعالی رحمتونو تابع نازل شي هر میدان کې علمي میدان کې عملي میدان کې اسلامي تجارت کې شرعي تجارت کوم میدان کې چې د دې دو کلمو ذکر لري کوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفة على اللسان داخل صوابان أسانة خفيفة على اللسان ريك امام بخاري رحمة الله عليه چې حدیث راوړي اشاره دې ته کوي دې ته اشاره کوي چې ته دا غواړې اے مؤمن اے مسلمان چې ما ته نیک اعمال اسانه شي نیک اعمال راته سهل شي نو بیا د دې کلماتو ذکر کوه دا ډېر یادوه ډېر ذکر کوه چې تا لپاره نیک اعمال اسانه شي د عبادت شوق پیدا شي او د ګناه نه نفرت پیدا شي او ثقيلتان في الميزان خدا واورا دا واورا چې هر عمل چې کې دې فکر او نظریه باندې کې او فکر د آخرت باندې کې او چې کله د آخرت فکر تا کې غالب شو نو خود خوف خدا ورسره راځي کله چې خوف خدا فکر آخرت راشي یعنی الله تعالی طرفنا وتعالى رحمتنا وبركات نازلين نو خبرې لكم زر غټوان ثقيلتان في الميزان آخرت رياضه آخرت زري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله ولكن حريق بعد صفاته أغا جلاله وتشارة او بحمده کی صفاته جلاله وتشارة زي مفترض نور خبري مرتكم سبحان الله وبحمده وي بدي سربا تاکي الله جل جلاله اخلاقي رزيله وإزاله سون رسول اخلاق دي د دې کلمې ذکر کوا د دې کلمې ورت کوا ان شاء الله لذيذ اما ټول رسول اخلاق الله تعالی فکر او تنیو عمل له واسه دوهم بری کی اشاره دي ته دا غواړي چې اخلاق حمیده ما کې راشي حمیده اخلاق راشي كل اخلاق راسي تواضع راسي عجزي راسي سخاوت راسي كل اخلاق تاك راسي نديد كلمه ذكر قوا سبحان الله وبحمده ولكن الله جمال اشاره الله جلال کله چې دا ډیر ویر کې نو تا په فکر او عقیده کې یو کیفیت باطنی پیدا کی چې ته کیفیت جلال بارک تعالی وي کیفیت جمال بارک تعالی وي د کیفیت جلال اثر په خارج کې داوي چې ایمان او ایمانیات ته محبوب شي د عبادت شوق پیدا شي او د جمال د جلال شان داوي كفر او د کفر اعمال د دین د نفرت پیدا شي کلمه او په اخر کې وي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ورکی اشاره دې ته چې څوک هم دا کلمه وي د دوا رجا هم غالب شي او رجا به هم پکې راشي خوف هم الایمان بین رجائها
والخوف تكمخ کی رحمان کی اشارہ رجاتا اور استوی سبحان العظیم بری کی اشارہ اغا خوف تا او کلچی خوف او رجاء وزیشی بیا خشیت الہی راشی او چی خشیت الہی راشی بیا سڑی با خدا سی بیا اغا علم لدنی اللہ عجل والورکی بری بحث من اکتفاکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ أرفض إنسانية الأخيار أمريكا وإسرائيل والغرب المالكي يا الله تنجاكم كمسلمان تدور على الإسلام والمسلمان الامتحان ده تدور على الإسلام والمسلمان الامتحان ده كما استم دعاء وطوكي دعاء لنصر الحكومة وطوكي يا الله جل جلاله والمسلمان في كهالي دفاع مسلك يا الله دولة الإسلامي نظام إسلامي مارك استحكام وبقاء ضوامر يا الله بسلام وبسلام شرح لصدره الإسلام وتدين وطن وخدمة أهل وكا يا الله مسلمانات عموما إسلامي نظام إسلامي مارك خصوصا سياسي نظامي اقتصادي مذهبي بلغة الشهداء ودرجات عالية السكة شعلا مكتو عقال وقت شعلا المختلية عنا لكم دنيا ذات خيرون بركتك نصيب فرمایا سب مسلمانان دي جلسے تراغلی دي امارت مسلمین دي جلسے تراغلی دي خدای ټول کامیاب کی موږ مدرسې سره ډېر خلک وکونه کوي نور مدارس سره کې خدای د ټول دین جوړ کې دنیا هم جوړ کې موږ ډېر موږ دعاګانې ویلي خدای ټول مسلمانانو مومنانو چې دعا وکړي ځان له مختلف ټول دنیا د خیرونو برکتونو نصیب فرمایا یا الله اجر کرم فرمایا احسان فرمایا ټول دنیا مسلمان د کافرانو ظلم او خلاص یا الله احسان فرمایا کرم فرمایا يا الله جل الظلم يا من رسل علوم التقوى شنو بالضبط يا الله علوم التقوى شنو بالضبط نوش صور الاسلام ودار الزمان كسري كامياب فرمايا يا الله كامياب فرمايا يا الله جل الحرمين الشريفين ملاقات باب النصيب زم صور اساتذتي ومشايخي زوندني وفاصلي لهذه العلماء طول خنا پاک توفات قبرون بان رحمتنا نازل کی زوندني علوم کی عمرون کی برکتنا واچه خصوصا زمان استاد اقدس حضرت مفتی صاحب محمد فرید الله مرقله على الله درجاتی بقبر مولوی صاحب عبدالخالق عبد الحبیب زوی فقیقا ولایت مولوی صاحب محمد شفیق جمع گل زوی نگرهار ولایت مولوی صاحب صدر ولی کندهاری زوی کابل ولایت مولوی صاحب محمد خالد مولوی جمع خان زوی میدان وردگ ولایت مولوی صاحب احمد الله مولوی حبیب الله زوی کابل ولایت وقطار تیرا روانت گلان پنکوی ورطا ودور ملگنو فازلان پنکوی وقطار تیرا روانت گلان پنکوی ورطا ودور ملگنو فازلان پنکوی مولوی صاحب فضل الهی بشیر محمد شفق زوی دلوگر ولایت مولوی صاحب عبدالرشید عبد الناصر زوی لغمان ولایت مولوی صاحب عبدالله مفتی محمد زوی نگرهار ولایت مولوی صاحب حسین الله مولوی عبدالرقیب زوی لغمان ولایت مولوی عبدالرحمن سید حبیب زوی غزنی ولایت نورانی صرف کلی دیل نور رکی نورانی صرف کلی دیل نور رکی کاری خاص لکسپین سوری دا اسمان پنکوی وقتار تیرا روانت گلان پنکوی ورکوا وقتار تیرا روانت گلان پنکوی ورکوا پور ملکو فازلان پنکوی وقتار مولوی صاحب شمس الهادی مولوی عبدالهادی زوی نگرهار ولایت مولوی صاحب عبدالوهاب روزی الدین زوی لوگر ولایت مولوی عزیز الله سید رحمان زوی پکتیکا ولایت مولوی عبدالحق مولوی طالب جان زکی زوی خوست ولایت مولوی عبدالهادی مولوی طالب جان زکی زوی خوست ولایت مولوی عبدالرحمن زدران زوی کابل ولایت مولوی رفیع الله محمد انور زوی نگرهار ولایت مولوی صاحب زاده محمد اسلام زوی پروان ولایت مولوی یاسر احمد عبدالبصیر زوی نگرهار ولایت مولوی سید رحمان حاجی عبدالغفار زوی کابل ولایت والپوان پگڑے پلٹ پسرو باندی والپوان
مولوي محمد نادر خان د فیض الله زوی ارزګان ولایت، مولوي صاحب جان د اختر محمد زوی پکتیکا ولایت، مولوي محب الله د میرولی زوی پکتیا ولایت، الحق زوی هلمند ولایت، حافظ محمد د قاری محمد زوی کندوز ولایت، حافظ عزت الله د موسی کلیم زوی کندهار ولایت، حافظ احمد د غلام نبی زوی کابل ولایت، حافظ رحمان الله د محمد نواب زوی لوګر ولایت. څومره بختوره ده، څومره فیض لرکه ده او ډېره خوندوره ده. نن دې مبارک شهیدت مونږ ستا لپاره ده. ول 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 سپینه پګړۍ دې مهرېداره ده. ول 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 سپینه پګړۍ دې حافظ شريف الله د محمد زوی هلمند ولایت، حافظ محمد عمر د قاری ولی جان زوی کابل ولایت، حافظ ساحل د عمر مختار زوی کابل ولایت، حافظ محمد ایاز د ارشد الله زوی کابل ولایت، حافظ عزیز الرحمن د محمد نذیر زوی بدخشان ولایت. پاکی دلویانو تاریخی د حسن داره ده. ول 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 سپینه پګړۍ دې مهرېداره ده. ول 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 سپینه پګړۍ دې مهرېداره ده. حافظ مطیع الله د محمد نبی زوی پکتیا ولایت، حافظ فرمان الله د مولوي عبید الله زوی لوګر ولایت، حافظ عبدالرحیم د حاجي شیر محمد زوی پکتیا ولایت، حافظ عبدالله د حکمت الله زوی پکتیا ولایت، حافظ محمد یاسر د حفیظ الله زوی لغمان ولایت. ګوز پاکانه د په تقوا باندې خپل وړي، خیال کوه طالبان ډېر عزت لري خپل وړي. سترګې یې خاوي په دې نړۍ کې جلوهداره ده. ول 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 سپینه پګړۍ دې مهرېداره ده. ول 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 سپینه پګړۍ دې مهرېداره ده. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبي الامي الکریم. اما بعد، د هر څه نه مخکې د ټولو راغلو مېلمنو، علماو، مشایخو، مشرانو د تاسو ټولو مننه کوو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي او ستاسو هر یو قدم وکړو. او د دې وروسته د پروګرام کوم مسؤلین ملګري چې زموږ سره په دې کې همکاران ول، نظامي ملګري او همدارشان د افغان دارالعلوم ټول استادان چې د دې برنامې په جوړولو کې، د دې په تطبیق کولو کې، د دې په مقبولو کې زموږ سره همکاري کړې ده، د ټولو مننه کوو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي. ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو په راتګ. الله مو هر وخت راوله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سکون د زندګۍ او هم د پوهې نښانه، قلم او کتابچه، قلم او کتابچه، د علم پر افق د سپینو ستورو قافله، قلم او کتابچه، قلم او کتابچه، سپرلی د انقلاب، ډالۍ د ګلاب، تیارو تارو ځواب، سپرلی د انقلاب، ډالۍ د ګلاب، تیارو تارو ځواب، مرکز د هدایت دی، هم مکتب هم مدرسه، قلم او کتابچه، قلم او کتابچه، سکون د زندګۍ او هم د پوهې نښانه، قلم او کتابچه، قلم او کتابچه، د علم پر افق د سپینو ستورو قافله، قلم او کتابچه، قلم او کتابچه، استاد لکه انصار د لارې رهنما، د هیلو سپین سبا، استاد لکه امسا د لارې رهنما، د
رواني لوس بن سبا مقام ډیر اوچت دی زموږ سترګې او لیما قلم او کتابچه قلم او کتابچه سکون د زندګۍ او هم د پوهې نښانه قلم او کتابچه قلم او کتابچه د علم پر افق د سپینو ستورو قافله قلم او کتابچه قلم